د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته ولې راغلی؟ غني سره یې په لیدنه کې څه ویل او عبدالله سره یې ولې ونه کتل او داسې نور جزئیات په دغه ویډیو کې را سره وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او له ولسمشر غني سره یې هم له نږدې لیدلی دي. د ولسمشر غني ویان صدیقي په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ماښام په باګرام کې د ولسمشر غني سره ولیدل. ویل کېږي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او په باګرام کې له امریکایي پوځیانو سره لیدلی دي. همداراز ولسمشر غني هم باګرام ته ورغلی او هلته یې سره لیدلی دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په باګرام هوایي ډګر کې له امریکایي پوځیانو سره ماښامنۍ هم ترسره کړې ده. ویل کېږي چې په دغه تړاو ځانګړې ماښامنۍ جوړه شوې وه. په دې تړاو رسنیو ته ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر ټرمپ دا ناڅاپي سفر په کوم تړاو ترسره کړی دی. خو ویل کېږي داسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا خبرې تودې شوي دي او ښایي د ولسمشر ټرمپ سفر هم افغانستان ته په همدغه تړاو شوی وي. تېره ورځ رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې امریکا او طالبانو یو ځل بیا سره په قطر کې ناسته کړې ده او دواړه لوري هڅه کوي ترڅو د افغانستان مسلې ته حل لاره پیدا کړي. همداراز ډونالد ټرمپ هم تېره ورځ په خپلو څرګندونو کې ویلي چې دوی به زر له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي او له هغه وروسته غواړي چې امریکایي پوځیان هم له افغانستان څخه وباسي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې ډونالد ټرمپ ولې افغانستان ته راغلی؟ موخه یې څه وه؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.